السلام علیکم مینوالو، هیله د روغ جوړ وی. یو ځل بیا ملګري راغونډ شوي یو بنډار هم را جوړ کړی دی. د موقع نه پیدا واخیسته چې د ملګرو نه څه خواږه شعرونه ریکارډ کړو. د اختر موقع ده، ټولو ملګرو ته د اختر هم مبارک شي. نو په دغه یو څو شعرونو باندې توصیف الله توصیف صاحب ته بلنه ورکوم چې بغاوت به په هغه کې ضرور نمري. بغاوت به په هغه کې ضرور نمري، په کوم سر کې چې نشه د منصور نمري. او خپل مین ته لږ د مینې نظر وکړه، خپل مین ته لږ د مینې نظر وکړه، نفرتونو د رنځور کړو رنځور نمري. توصیف الله توصیف. ډېره مننه حساس محمد صاحب. د غزل مطلب دی چې خدای به یې په هر حالت کې ښه ساتي، خدای به یې په هر حالت کې ښه ساتي، څوک چې چاته هیڅ په زړه کې نه ساتي. زه یې د خپل کور څوکۍ ته پرېښی یم، ما باندې کاله ساتي واړه ساتي. زه یې د خپل کور څوکۍ ته پرېښی یم، ما باندې کاله ساتي واړه ساتي. دوی د خپل مفاد و جنگ په مونږ کوي، دوی د خپل مفاد و جنگ په مونږ کوي، جنگ لبس یوازې پښتانه ساتي. مننه. او اوس چې مخامخ شي راته وجاړي، اوس چې مخامخ شي راته وجاړي، یار په زړه کې درد بلتانه ساتي. مننه. او مونږ د چا د در محتاجي نه کوو، مونږ په خپل در کې ښه ماړه ساتي. مونږ د چا د در محتاجي نه کوو، مونږ په خپل در کې ښه ماړه ساتي. دی د خپل شهید په مرګ خفه نه دی، غیر ته خندا په ډکه خوله ساتي. دی د خپل شهید په مرګ خفه نه دی، غیر ته خندا په ډکه خوله ساتي. ما دې کړي قبول زما قبوله ده. حساس ما دې کړي قبول زما قبوله ده، زړه به یې ساتم زما به زړه ساتي. مننه. ما دې کړي قبول زما قبوله ده، زړه به یې ساتم زما به زړه ساتي. زه د چا د سیالو د سیالۍ نه یم، زه د چا د سیالو د سیالۍ نه یم، ما سره تعلق خلک پسه ساتي. او مقطع ده چې زه چاته خیرې توصیف نه کوم، زه چاته خیرې توصیف نه کوم، بس خو یو سپیره د خدای سپیره ساتي. خدای چې خدای به یې په هر حالت کې ښه ساتي، څوک چې چاته هیڅ په زړه کې نه ساتي. ډېره مننه. څوک چې چاته هیڅ په زړه کې نه ساتي. توصیف الله توصیف صاحب د ښه شعرونو نه پس دغه دوه شعرونه امجد ارماني صاحب ته ډالۍ دي چې تیرو کې سپاره به د تنویر وایم ګوره، تیرو کې سپاره به د تنویر وایم ګوره، په دغه بتخانو کې به تکبیر وایم ګوره. او دا خلک مې په دې ګناه شړي له خپله خاره، دا خلک مې په دې ګناه شړي له خپله خاره، دې خلکو ته د امن د تدبیر وایم ګوره. امجد ارماني صاحب ته خواست چې خپل شعرونه را سره شریک کړي. ډیره زیاته مننه حساس صاحب. د نوې غزل څو شعرونه دي چې د خپل شهید ارمان د سر نه مې ډیوه لرې کړه، د خپل شهید ارمان د سر نه مې ډیوه لرې کړه، کتاب مې واغست د کور نه مې وسله لرې کړه. او چې ځان ته وګورم خفه شم خیرې تا ته کوم، چې ځان ته وګورم خفه شم خیرې تا ته کوم، له دغې وجې مې د کور نه آینه لرې کړه. او چې ځان ته وګورم خفه شم خیرې تا ته کوم، له دغې وجې مې د کور نه آینه لرې کړه. او زه په خپل ځان باندې تکړه وم نو دا مې وکړل، زه په خپل ځان باندې تکړه وم نو دا مې وکړل، چې د بېننګه یار د خوا نه مې کوڅه لرې کړه. او یو څوک د مونځ نه پس دعا کوي چې څوک یادوي، یو څوک د مونځ نه پس دعا کوي چې څوک یادوي، یو چا د مونځ نه پس خیرو ته لوپټه لرې کړه. مننه. یو څوک د مونځ نه پس دعا کوي چې څوک یادوي، یو چا د مونځ نه پس خیرو ته لوپټه لرې کړه. اواز یې راکه ارماني زه دې پیژنمه، اواز یې راکه ارماني زه دې پیژنمه، چې مې پرون د یار د قبر نه خازه لرې کړه. ډېره مننه. ډېر ښه شعرونه امجد ارماني صاحب نه پس ایاز ارماني صاحب ته دغه دوه شعرونه ډالۍ چې حسن او ځواني تلې د زار د لیونو څه دي، حسن او ځواني تلې د زار د لیونو څه دي، ستا سترګې ښایسته دي ګنې ما کې د کتو څه دي. او وروڼو نه په خپلو کې د ویش خبره ورانه ده، وروڼو نه په خپلو کې د ویش خبره ورانه ده، هر څه د انصاف وکړه نو دې کې د جرګو څه دي. ایاز ارماني صاحب ته خواست چې خپل شعرونه را سره شریک کړي. مننه. ډیره مننه ټولو ملګرو ته د اختر مبارکي، او ریاض مسرور صاحب ته او شهزاد ته مبارکي مو سلامونه مو. او د زوړ غزل څو شعره وایم چې دا رستو زمانې ته یو مثال ساتمه مړه، دا رستو زمانې ته یو مثال ساتمه مړه،
تصویر دې د خپل ځان سره سنبال ساتمه مړه او ریبار له چې د خط سره ورکړی تا ته یاد شي ریبار له چې د خط سره ورکړی تا ته یاد شي اوس هم هغه ګوتمه او هغه رومال ساتمه مړه مننه او ته څه وایې چې زمانه خو د سر او مال زار نه که ته څه وایې چې زمانه خو د سر او مال زار نه که د لوی او د وړو د څومره خیال ساتمه مړه او مننه او مودې کلونه وشو خو د زړه نه مې هېر نه یې مودې کلونه وشو خو د زړه نه مې هېر نه یې زه اوس هم ستا په څلي بل مشال ساتمه مړه مننه ډېر ښه دی ایاز برماني صاحب ډېره مننه دغه اختتام دوران دی خپل د غزل څو شعرونه ملګرو سره شریکوم چې اوس هر سړی له خپله ځانه تنګ دی او روان دی اوس هر سړی له خپله ځانه تنګ دی او روان دی د ځمکې د خدایانو سره جنګ دی او روان دی او چې وینه رابهیږي که څوک سره لاسونه وینځي چې وینه رابهیږي که څوک سره لاسونه وینځي چې نه ده په اوبو کې سور رنګ دی او روان دی او چپو یې زه لا هغسې په دشتو یم سر کړی چپو یې زه لا هغسې په دشتو یم سر کړی د مینې سیند لا اوس هم په غورځنګ دی او روان دی او دې خاورې د دې خاورې هر ځوان لکه خوشحاله او ابدالي دی د دې خاورې هر ځوان لکه خوشحاله او ابدالي دی ښه کلک د خپل ولس په نام او ننګ دی او روان دی او زما د رهبرانو ایمانونه دي پس شوي زما د رهبرانو ایمانونه دي پس شوي مغرب نه یې اخستی دغه زنګ دی او روان دی زما د رهبرانو ایمانونه دي پس شوي مغرب نه یې اخستی دغه زنګ دی او روان دی بېچینه یم چې څه دي غږ یې ورو روزي ختمیږي بېچینه یم چې څه دي غږ یې ورو روزي ختمیږي بنګړي دی او که نه د تورو شړنګ دی او روان دی مننه حساس د اوښکو ډکې پیالې بیا دي تشې کړې حساس د اوښکو ډکې پیالې بیا دي تشې کړې نشه نشه خمار لکه د بنګ دی او روان دی ډېره مننه تر دې دمه مو برداشت کړو د ټولو مینوالو بیا یو ځل بیا یو جهان مننه خوشحاله اوسئ بریالي اوسئ